نن موږ یو داسې جادو میډیسن باندې خبره کوو چې هغه په دنیا او شی او کنډیشنز کې استعمالیږي. اشواګندا ورته موږ وایو. زما سره چې کوم په لاس کې دی هیمالای کمپنۍ وال دی، کوم چې انډیا والا جوړوي. دې نه علاوه په سعودي عرب کې چې دی د اشواق په نوم باندې راځي. زه به منشن کوم. په پاکستان کې نیوټریفیکټر کمپنۍ ده، هغوی جوړوي. نیوریلیکس په نوم باندې دا په دنیا او شی او کنډیشنز کې کار کوي. کوم چې سټرس یي، انزایټي، ډپریشن یي، دې ته موږ اډاپټوجن هم وایو. په دې کې هم دا ډېر ښه کار کوي. دې نه علاوه چې مین هیلث موږ څه ته وایو، مردانه طاقت صحیح ده، ټیسټسټرون لیول چې دی نو هغه بوست کوي، مطلب یې سیوا کوي. دې نه علاوه سپرم کوانټیټي، کوالټي او موټیلیټي، حرکت چې کوم دی نو هغه هم سیوا کوي. نو دا یو ښه میډیسن دی او هربل سپلیمنټ څه نقصان یې نشته. بل دا خبره چې دا امیونټي چې دی دا هم بوست کوي. دې نه علاوه د دې یو ښه یوز دا دی چې مطلب دا زیاتره ملګري اوده شي، 1 غنټه 2 غنټې خوب یې په بار بار پاسي، نو دا خوب هم ورولي. ښه خبر دی چې موږ د شپې استعمال کوو او د پيو سره استعمال کوو، ځکه چې دا حکیمي روټ ایکسټریکټ دی، آیلی نیچر دی. نو ښه خبر دی چې موږ د پيو سره استعمال کوو. کوم چې فول فیټ پي دي سیدا ملک د 1 ګلاس پيو سره استعمال کوو د خوب نه نیمه غنټه مخکې، نو خوب دې سره ورځي. او بل دا چې مسل چې دی دا ریلیکس کوي. نورو مادي دنیا شی فائدې کېدای شي، موږ په ډیټیل باندې ویډیو کړله. بل دا خبره چې د ساید افیکټ دا دي چې معدې سره ریلیټډ دي، الټې خلکو له ورځي یا د الټو کیفیت کېږي سیدا. نو ښه خبره ده چې موږ د پيو سره استعمال کوو، د شپې استعمال کوو، نو بیا به دا مسلې دون نه. بل دا خبره چې د کنټرا انډیکیشن چې دی نو دا ډېر زیات لازم دی چې چاله خوړل نه دي پکار. کمې ښځې چې پریګننټ مطلب د حاملې یا ماشومان لپی ورکوي صحیح شو، نو هغو له استعمالول نه دي پکار. دې نه علاوه چې دی نو هایپوتایرایډیزم یا تایرایډیزم چې څه ته موږ وایو هایپر تایرایډیزم، نو په هغه بیماري کې استعمالول نه دي پکار. یا چې څومره هم آټو ایمیون ډیزیز دي نو هغو استعمالول نه دي پکار. دا تاسو استعمال کوئ، په ټول دنیا کې اویلیبل دی، پانساریانو سره هم میلاویږي پوډر فارم کې. خو دا زیاتره خلک وایي چې دې سمیل ښه نه دی. نو ښه خبر دی چې موږ په کیپسول فارم کې استعمال کوو، نو فایده به را الله کوي انشاءالله. دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېشن تاسو موږ ته میسج کولی شئ. السلام علیکم.